طالبان د غني د حکومت په ړنګولو ولې ډیر پښیمانه دي او د طالبانو نیمګړتیا په څه کې ده دا ټول کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ خو له هر څه مخکې سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. هغه نظام چې طالب یې د نړولو لپاره 2 لسیزې جګړه وکړه اوس یې د چلولو لپاره لاس تر زنې ناست دی او په نړولو یې پښیمانه دی ځکه ټول پوهیږي چې د نظام تر ګټلو د هغه ساتنه او چلول سخت کار دی. ویجاړی اسانه ده خو رغونه او ترمیم زیات اړتیا لري. د ولس ویرول اسانه ده خو د ولس د رضایت خپلول غټه حوصله غواړي. طالب د غلچکي جګړې وړتیا درلوده خو له نړیوالو نزاکتونو سره ځان عیارول لویې پوهې او پراخې سیاسي تجربې ته اړتیا لري. طالب خپل جنګي سیاست اشغال د خاتمې تکفیر او تقدس د سوژو په مرسته مخته یوړه خو د هغو سوژو ډیزاین د طالب له وړتیا پورته ده چې خپله بقا ورباندې تضمین کړی شي. طالب له ګڼو ستونزو سره مخ دی چې ځینې په خلاصه ډول زه له تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. لومړی طالب ادعا لري چې د افغانستان په جغرافیه کې اسلام تطبیق کړي خو دا ادعا یې د دین له درسونو سره مطلق په ټکر کې او د دین له حوزې باطله مفکوره ده. د دین غوښتنه ده چې حد عقل باندینۍ نړۍ ته د دین د حمل یا په باندینۍ نړۍ کې د مسلمانانو د غمخوارۍ اراده او ادعا شتون ولري. دین د اسلام په نوم د نظام دا منافقت هم نه مني چې په اقفال د دښمن د ساتنې په بهانه د دین د حمل اراده پټه وساتي او د توطیې سیاست موږ ګورو چې طالب په کوچنۍ جغرافیه کې د دین د نفاذ اکتفا کوي خو د چین په څیر هغه دار حرب ته په څپېړو د مرستو زارۍ کوي چې بالفعل له اسلام سره په دښمنۍ او هلته د میشتو مسلمانانو په جینوساید او په خبري کنورژن اخته ده. هلته نه یوازې دا چې د اسلامي رسمو په ادایې نه بندیز دی بلکې مسلمانان په زور له اسلام نه انکار ته اړ ایستل کیږي. بیا یوازې د مسلمانانو په شفاهي انکار باندې هم اکتفا نه کوي بلکې د ارتداد د عملي ثبوت په بڼه په خورا دلچسپۍ سره مقدساتو د سپکاوي یا له محرماتو سره د زنا عمل ترې غواړي. دوهم همدا شان بیا طالب د خدای هغه حکم یعنی جهاد ته هم د تل لپاره د پای ټکی ږدي چې باید تر قیامته دوام وکړي. د دوی په توافقنامه کې په غټو ټکو لیکل شوي دي چې په رسمي بڼه په افغانستان کې د طالب د اقتدار له پیژندلو وروسته به طالب هر هغه غږ او فریاد په ستوني کې چپ کړي چې د غرب د مظالمو مخالفت منعکسوي. د طالب دغه تعهد د پخواني نظام تر تهدیداتو خورا غلیظ دی. دغه سیاست نه خدای ته د منلو دی او نه شعوري مسلمانان ورباندې غولولی شي. دریم طالب د دین په نوم انقلاب پیل کړ. دغه انقلاب یې د مسلمانانو په وینو د دې لپاره خړوب کاوه چې له بریا سره سم به دین هم په انقلابي توګه نافذوي. خو موږ ګورو چې طالب خورا تنازل ښیي او له کسب شوي قدرت سره د خورا احتیاط په موخه یې تر اوسه د اسلام په طرفه د پالیسۍ د اعلان سره هم څلورم طالب په خدای او ولس باندې د فزیکي اشغال د خاتمې احسان اړوي خو ویرچول یا مجازي اشغال لا هم ادامه لري بلکې د قانون مند کېدو لپاره یې بالقوه کوششونه کوي. د بسپنې په تمه په نړیوال سټیج د پخوانیو اشغالګرو او لویو کفري هیوادونو په وس کې قصدي ویل د دوی د هغه مرام بشپړ تکذیب دی چې له مخې د کفر د همکارۍ په تور مسلمانان وژل. دغه او ډیر نور مسایل د طالب جعلي او غیر اسلامي هویت په ډاګه کوي چې د وخت په تیریدو سره ټول په دین پوه جنګیالي او حامیان ترې منکرېږي. درنو لیدونکو مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ راتلونکې ویډیوګانې له سوله افغان یوټیوب چینل څخه مه هېروئ. همدارنګه تاسو کولی شئ خپل نظریات را سره په کومنټ کې ضرور شریک کړئ. موږ په نورو ویډیوګانو کې ستاسو نظریاتو ته هم وخت ورکوو. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. د خدای